أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما صدق الرسول النبي الكريم. درنو او معززو سامعینو د مسلم اتفاق ښوونیز او علمی مرکز درنو او قدرمنو استادانو او زده کوونکو تر هر څه مخکې خپل د خوشحالۍ احساسات در سره شریکوم. دا چې د هلمند ولایت د مساقلا ولسوالۍ د مسلم اتفاق په ښوونیز او علمی مرکز کې د دې مرکز له درنو او محترمو استادانو او شاګردانو سره په ګډه ناسته کې خپل ځان شریک وینم، ډیر د خوشحالۍ احساس کوم. واقعا قلبا ډیر خوشحاله یم چې د ګران هیواد په یو ډیره لرې پرته ولسوالۍ کې دغسې یو تعلیمي مرکز وینم چې په هغه کې په سلګونو شاګردان په یوه وخت باندې زده کړې ترلاسه کوي. ډیر خوشحاله یم. الله تعالی دې په ټول افغانستان کې دغسې تعلیمي مرکزونه په موږ او تاسو باندې وویني. دا چې تاسې نن دلته راجمع سوي یاست، د نن ورځې شاګردان یاست، خو د سبا ورځې معماران یاست. دغه هیواد چې له هرې نګاه څخه ځپل سوی ده، له تیرو 40 کلونو څخه په دې هیواد کې جنگ تیر سوی ده، دا هیواد جګړې ځپلی ده، درپدره سوی ده، هجرت ته مجبوره سوي یو، له خپلو کورونو څخه لرې سوي یو. له هرې نګاه څخه زموږ تاسو ګران هیواد افغانستان نیمګړی د مشکلات لري، درپدرۍ لري. نو د دغه ټول د دې ناجوړه هیواد، د دې درپدره او جګړې ځپلي هیواد جوړېدل، دغه ټول تاسو ته سترګې په لاره دي. تاسې د نن ورځې شاګردان یاست، خو سبا به د دې هیواد جوړېدل ټول په تاسې پورې اړه لري. سبا به تاسې د دې وطن خدمت کوئ. له تاسو څخه به ډاکټران جوړیږي، له تاسو څخه به استادان جوړیږي، له تاسو څخه به د فیزیک پوهان جوړیږي، تخنیک پوهان به درسه جوړیږي. زموږ هیواد له هرې نګاه و هر څه ته ضرورت لرو. ډاکټر ته ضرورت لرو، معلم ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، په کمپیوټر پوه کسانو ته ضرورت لرو، دې ټولو ته ضرورت لرو. هغه کسان به څوک پیدا کیږي؟ دا تاسې شاګردان به یاست. راتلونکی افغانستان تاسې ته په تمه ده. تاسې دا فکر مه کوئ چې تاسې ډېر عادي خلک یاست. تاسې که نن د ټیټې کچې شاګردان یاست، خو سبا به له تاسې څخه استادان جوړیږي، له تاسې څخه به معلمان جوړیږي. تاسې به بیا هر یو جلا په سلګونو کسانو ته زده کړه به ورکوئ، تعلیم به ورکوئ. نو په خپل ځانو کې یو عزم پیدا کړئ، له یو قوي ارادې او له قوي عزم سره راپورته سئ. دا نن چې تاسې تعلیم کوئ، دې ته په ټیټ نظر باندې مه ګورئ. په ځان کې دغه لوړه اراده پیدا کړئ چې سبا د ما څخه یو استاد جوړیږي، زه به 12 پاس جوړېږم، 4 پاس به له ما څخه جوړیږي، بالاخره به دکتوره کوم، تخصص به کوم، بیا به د دې وطن خدمت کوم. که زه ډاکټر سوم، د دې اولس د رنځونو دوا به کوم. که زه انجینر سوم، د دې وطن د ترقۍ دپاره به کار کوم. معززو سامعینو، د دنیا مقابله په بالمثل وسایلو سره کیږي. که نور دنیا په حربي برخه کې مخ ته وي، هغوی د جنگ وسایل لري، هغوی د دفاعي سیستم لري، د هوایي ځواک لري. که موږ او تاسو همدغه ځواک او دغه وسایل ونه لرو، له نورې دنیا سره مقابله نسو کولی. همدغسې په علمي ډګر کې که موږ او تاسو له لوړې علمي استعدادو او له کدرو څښتنان نه یو، په وطن کې علمي استعدادونه نه وي، موږ د نورې دنیا سره په علمي میدان کې هم مقابله نسو کولی. دا چې موږ نن مسلمانه نړۍ دغسې په محکوم حالت کې قرار لري، د دې وجه دا ده چې موږ له خپل مسیره څخه له خپل اصل څخه موږ او تاسو اوښتي یو.
که موږ او تاسو د تاریخ کتابونه وګورو، یو وخت په دنیا کې د مسلمانانو راج پر ټوله دنیا باندې نږدې پر ټوله دنیا باندې د مسلمانانو واکمني او حاکمیت و. د مسلمانانو د لاس جوړ شوي مصنوعات په غربي نړۍ کې خرڅېدل. دغه زموږ ستاسو په لاس باندې ساعت د دې اول ایجاد مسلمانانو کړی ده. دغه زموږ ستاسو کتابونه الجبر و ریاضي و فیزیک و داسې دي، د دغو ټولو ایجاد مسلمانو ساینسدانانو کړی ده، مسلمانو پوهانو کړی ده، مسلمانو عالمانو کړی ده. خو اوس ولې موږ داسې محکوم یو؟ په ټکنالوژي کې هم کفار له موږ څخه مخته دي، په ساینس کې هم دنیا له موږ څخه مخته ده، په مصنوعاتو کې هم دنیا له موږ څخه مخته ده. هغه وجه دا ده چې موږ هغه خپل اصلي مسیر پرېښی ده. موږ ورځ په ورځ د انحطاط او د کښتوالي خواته ځو. که موږ او تاسو غواړو یو ځواکمن هیواد جوړ کړو، یو مترقي هیواد جوړ کړو، افغانستان وده وکړي، ترقي وکړي، دا هغه وخت کېدلی شي چې موږ علم ته وده ورکړو، تعلیم په حقیقي معنا باندې وکړو، شاګردان هم له دغه هوډ او عزم سره راپورته سي چې زه د دې هیواد خدمت کوم. له ځوانانو سره دغه اراده پیدا سي چې د اسلامي ټولنې د رشد او ترقۍ دپاره کار کوم، خپله ټوله انرژي، خپل ټول قوت، خپل ټول استعداد د دې دپاره وکاروي چې اسلامي ټولنه پرمختګ وکړي. د ځوانانو دا مسؤلیت جوړیږي چې خپله ټوله هستي، خپله ټوله علمي انرژي، خپله ټوله مالی انرژي دا ټوله په دې کې استعمال کړي چې اسلامي ټولنه پرمختګ وکړي، مسلمانان مخته ولاړ سي، اسلام مخته ولاړ سي. له دغې لوړې ارادې سره باید ځوانان راپورته سي. ځوانان باید د دې اسلامي ټولنې ځوانان باید له ځان څخه مصعب بن عمیر جوړ کړي. مصعب بن عمیر هغه ځوان و چې هغه یو ډیر ښایسته ځوان و، د مال او د قدرت څښتن و. هغه دا ټوله ښایسته ځواني، د خپل وخت، د خپله انرژي، د خپل ټول مالي انرژي دا ټوله د اسلامي ټولنې د پرمختګ دپاره استعمال کړ. کله چې دی په شهادت باندې رسېدی، د یو منظم کفن هم نه درلودی، دغه یو څو متره کفن یې نه درلودی چې په هغه کې دی پټ سي. د اسلامي ټولنې ځوانان او دغه شاګردان باید له ځان څخه محمد بن قاسم جوړ کړي، د محمد بن قاسم خصلتونه په ځان کې پیدا کړي، د طارق بن زیاد خصلتونه په ځان کې پیدا کړي. هغه دواړه محمد بن قاسم او طارق بن زیاد هغه ځوانانو چې په ډیر کم عمر باندې بشپړ هیوادونه فتح کړل، په ډیر کم عمري او په ځواني کې په ډیرو هیوادونو باندې خپله واکمني حاصله کړه. وجه څه وه؟ هغه هم دا ستاسې په رقم شاګردانو راپورته سو، ځوانان ځینې جوړ سو. هغو په خپل ځان کې دغه فکر کړی و، دا احساس ورسره و چې زه د اسلامي ټولنې د اسلام د پرمختګ د اعلای کلمت الله دپاره د خپل ټول انرژي په هغه کې استعمال کړې وه. تاسې هر یو ځوان د دې استعداد لرئ، فقط له تاسې څخه عزم غواړي، لوړه اراده در څخه غواړي چې دغه تعلیم تاسې په دغه نیت وکړئ چې موږ الله تعالی ورباندې وپېژنو او وروسته د اسلام احکام ورباندې وپېژنو او خپله اسلامي ټولنه او د مسلمانانو یو هیواد د دغه پرمختګ دپاره کار وکړو. که دغه لوړه اراده له تاسې سره در سره یي، تاسې هم د سبا ورځې محمد بن قاسم جوړېدلی سئ، طارق بن زیاد جوړېدلی